مکې کفار بې حده ظالمان و، هېڅ زړسوی نه درلودی مشرکان و. نوی دین تی محمد وښکاره کړي، په عذابو د کفارو هر وګړي. هر مؤمن ته به یې بد او رد ویله، خپل بوتان به یې په ښه ګفتار ستایله. کین او بغض یې لا مخ پر ډېرېدو، دا په دې چې نوی دین پر نشرېدو. په مکه کې په عذاب چې خیرخوا سو، رارهي د شپې د غارې سور پر خوا سو. ورسره د لارې مل حضرت صدیق و، هم عاشق پر جانان هم یې رفیق و. چې وغار ته کله دوی سوله دننه، مشرکانو یې شروع کړه پلټنه. جولاګۍ ټوله د غار خوله محاصره کړه، په تارو یې د غار ټوله خوله بسته کړه. دلته راغلل کفار تر دغه غاره، و د غارو مخ ته څه وخت انتظاره. چې دا ماج غار ته وګوري پیدا جي، خو ساتلي په خپل فضل پاک الله جي. صدیق ویل قربان جسم سرداره، د کفارو پښې ښکارېږي له دې غاره. که یې وکتله غار ته موږ ښکارېږو، ستا قربان سمه له ورایه معلومېږو. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفنا فتمرح مهما احتوت. حبیب ویل دغه زما او ستا ځای دی، موږ یو دوه مګر دریم غني خدای دی. کفار ولاړه له هغه نه بېرته تاس وه، بس رهي پر یوې خوا او بله خوا سوه. پوره 3 شپې هغه غار کې په امان وه، د صدیق له کوره هر څه روان وه. 14مه شپه له غار څخه رئیس وه، نور یې لاره د مزدور په رهبري سوه. بل نفر حضرت صدیق مزدور کړي، په پیسو یې د لارې رهبر کړي. دا چې دوی له مشرکانو پټېدله، دې مزدور پر یوه پټه لار بیوله. چې کفارو هر څه وکړه کوښښونه، تش یې نه کړله پیدا د حبیب پلونه. کافرانو دا اعلان وکړي مکه کې، چې 100 اوښه ورکوو په جایزه کې. که چا تن د محمد او سر جلا کړه، یا یې ټینګ کړله یو ځای کې یې پیدا کړه. 100 اوښان به تر هغه سړي قربان کړو، نو به ختم په دا رنګه مؤمنان کړو. سراقه په هغه وخت کې لا مشرک و، د کفارو سره دې کار کې شریک و. خو ده ته یو چا داسې وویلي چې په کوم ځای کې 2 کسه لیدلي. سراقه پر آس راسپور سو را روان دی، چې پیدا کې محمد په دې ارمان دی. رارهي پر هغه لاره برابر دی، چې پر تللي زموږ د 2 قومونو رهبر دی. خو حبیب د خدای پر هغه لار روان دی، تلاوت کوي اخته په خپل قرآن دی. خو صدیق یې وار مخته چې بیا شاته، چې څوک پېښ نه کړي تاوان و خیر خواته. د بورا په شان پر ګل باندې کړېږي، چې پر هر طرف یې ځي خو پر بیریږي. چې له لیرې راښکاره یو آس والا سو، په لیدلو یې صدیق ډېر وارخطا سو. په دې نه چې دی پر خپل بشر بیریږي، پر عزت د محمد تر سر چیریږي. ویل زه چې صدقه سمه جانانه، یو نفر پر آس رازغلي مهربانه. خیرخوا جواب ونه وایه وده ته، نه یې ورکړي څه تغیر و خپل مزره ته. رانږدې چې سراقه بن مالک سو، تر پخوا ډېر وارخطا حضرت صدیق سو. ویل راغې اوس یې غشي را رسېږي، سراقه دې بیخي ښه پېژندل کېږي. حبیب ونیول لاسونه به سبحان ته، په دعا یې شروع وکړه و رحمان ته. ویل یا پروردګاره ته مولا یې، موږ که خلاص له دې بلا چې ته رضا یې. خیر غوښتونکی چې حبیب له پاک غفار سو، هلته آس د سراقه پر خوله رازغوار سو. دواړې پښې د آس په مځکه شوې دننه، کلکه مځکه و د غره ټوله شکلنه. سراقه چې د حال ولیدی حیران سو، کشک پال واچوم ځان سره ګویان سو. راته ښیي پال چې زه پسې امزه، پال هم منه کوي چې نور و مخ ته مزه. د دا ویل چې دومره یم راغلی، دا دی اوس یم محمد ته رسېدلی. 100 اوښان یې پر سر باندې جایزه ده، اوس راغلی په لاس ډېره ښه موقع ده. بیا پر آس باندې و مخ ته روان سو، چې نږدې یو لږ څه خواته د جانان سو. آس یې بیا مځکه کې شخ تر زنګنو سو. سراقه له آسه ولوېد په نارو سو، په نارو سو چې امان غواړم جانانه. ته ساتلي په خپل فضل یې سبحانه، چې حبیب اواز واورېدی قرار سو. سراقه بن مالک ته انتظار سو. ویل قوم دې پر سر ایښي 100 اوښانه، مګر ته لرې ساتونکی له اسمانه. چې هر شي ته ضرورت لرې غمخوره، هغه شی درته راوړمه له خپل کوره. حبیب ویل شی نه غواړو له تانه، خو پټ وساته زموږ حال له بل چانه. سراقه ویل چې حال نه وایم چاته، نو ته کوم شی راکوې حبیبه ماته. ان حضرت ورکړه وعده په هغه شپو کې، چې وحشي دي د کسرا وي په لاسو کې. نو به تا ته څه احساس سراقه راسي، چې وحشي د نوشیروان په لاسو ستاسي. سراقه چې له پخوا څخه کافر و، دا د حق منل یې زړه سره توپیر و. دا وعدې چې زما زړه نسي منلی، نو وحشي د نوشیروان سي زما کېدلی. ویل خط راکړه حبیبه چې امان سم، حال مه نه وایم کور ته به روان سم. چې بل وخت مې ضرورت درته پیدا سي، دا ستا خط به د امان وسیله زما سي. حبیب خط ورکړي خدای کور ته یې رئیسو، هم یې حال د دوی پټ وساتي راضي سو. له بلا څخه چې خلاص و په امان سوه، بېرته دوی د مدینې پر لور روان سوه. چې یو څه مخ ته ولاړه له خیمه وه، د دوی لاره هم خیمې له رسېده وه. چې دوی کله و خیمې ته را رسېږي، په خیمه کې بس یوه ښځه ښکارېږي. دغه ښځه په نامه ام معبد وه، مسافر یې مړول که ښه عبد وه.
خو حضرت صدیق خیمې ته سو ورتېره د خوړلو شی که لږ وي او یا ډېره موږ یې غواړو په پیسو درڅخه ښځې مدینې ته پر دې لاره ځو یو وږي ښځه وایي د خوړو که دلته څه وایي هېڅ حاجت به د ویلو ستاسې نه وای که مې کور کې د خوړو شی درلودلی خامخا به مې نن تاسې مړولی یوه خوا رمیش په څنګ کې د خیمې وه ضیفتیا راګرځولې له رمې وه حبیب وویل بوډۍ هامیره څه ده چې یې غاړه په تناو پورې بسته ده د هغې میږي شیجې موږ ته عطا که زه یې لوشم خو ته اجازه راکړه بوډۍ وویل شیجې نو د سوې یو ضعیفه د بل نه د لنګه سوې او که ته وایې چې یاده شیدوره ورته ویل وشه چې ښه یې بختوره چې د میږې غولانځ مسحه مصطفی کړه شیدوره هغه میږه پاک الا کړه میږه یې ولوشله ټوله په ماړه سوه ټوله لوښې د بوډۍ په پیمانه سوه خو بوډۍ ورته کتله په فکرو سوه چې ها وچه میږه څنګه پر شیدو سوه دوی رهي بیرته پر لور د مدینې سوه خو بوډۍ پاته و مخته د خیمې سوه چې پرو یې پیدا سوی دا جهان دی بختور یو چې هغه زموږ جانان دی چې پیدا له پاکه نوره د احد دی محمد دی محمد دی محمد دی صلی الله علیه و آله وسلم